السلام علیکم ملګرو، د کومو کسانو چې یخته خیږي او یا یخته د ټیم نه مخکې سپینېږي، نو دا ویډیو سپیشل د هغوی دپاره ده. د هغوی دپاره مې ډېره ښکلې ویډیو راوړله. نو راځئ تاسو ما سره دا ویډیو وګورئ چې د چا یخته خیږي، نو دا ویډیو د هغوی وګورئ، بیا د هغې نه پس بیا موږ خپلې خبرې کوو. تاسو چېرته د ویښتو د وجې نه پریشان یاست، تاسو ویښته وځي بې ټیمه ټیم، یا چې کوم دی عمر کم دی خو ویښته سپینېږي، داسې نور د ویښتو تاسو ته مسایل دي او تکالیف دي، یو بهترین او مجرب وظیفه تاسو ته ښیم دا سټارټ کړئ. انشاءالله تاسو به خود به خود د دې چې کوم اثرات دي وبې ګورئ. او وظیفه دا ده چې والضحا واللیل اذا سجا، والضحا واللیل اذا سجا، دغه آیتونه دوه چې کوم دي دا به تاسو روزانه سحر او ماښام 101 مرتبه وایئ، بیا په لاس باندې هغه شوف کې او په سر باندې ویښتو به کې به داسې چې کوم دی هغه لاس راکاږئ. دا وظیفې نه مخکې وروسته درود شریف او وظیفه کم از کم 41 دن به تاسو جاري ساتئ. او دویم خبره دا وکړم چې د ویښتو د وتلو او د سپینېدو وجه څه ده، اصل په دې ځان پوهه کې اصل پوینټ دا دی، یو چې ستاسو د معدې مسلې زیاته، چا معدې ډېره مسلې معدې خراب وي اکثر د هغې د وجې نه ویښته چې کوم دی بیا وځي او سپینېږي، او یا چې د چا مسلسل نزله او زکام وي مسلسل، هغې وجې نه چې کوم دی ویښتو کې دغه مسایل راځي. ښه دوستانو، دا ویډیو تاسو ما سره وکتله، نو دا ویډیو ووایم چې تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو کتلو مننه. سعید جان افیشیل چینل سبسکرایب کړئ. اوس مهال راکړئ اجازه، تل ویل رابه.